سلامونه جوړ په خیر هیله د سخوي په خیر وي. په دې ویډیو کې غواړم د مثبت ژوند له کتابه یوه مهمه او بهترینه مقاله تاسو ته وایم. خوندور ژوند ته ستنېدل. زه داسې خلکو پسې ګرځم چې په خپله تشه اعتراف وکړي. زه وایم چې مرسته ورسره وکړم او د بریالي ژوند سکه پې وکړم. ډکېدل د تشې پر وړاندې راځي. ما لیدلي چې خپلې وړتیاوې لټول او هغه فرصتونه چې خدای موږ ته راکړي دا ټولې تشه ډکوي. انسان ته خوښي ورکوي او پکې د کار کولو وړتیاوې په ښه شکل زیاتوي. زه به در سره یوه تجربه شریکه کړم. ډسمبر و، سړه ورځ وه او کرسمس ته څو ورځې پاتې وې. هغه وخت به هوا په طبیعي ډول ډېر ژر تیاره کېده. موږ غوښتل د منهټن په 9 سړک خپل دفتر رخصت کړو چې دې وخت کې مې سکرتر راننوت او ویې ویل بهر یو سړی ولاړ دی، ډېر خفه ښکاري، وایي تا سره ګوري. جامې یې ښې اغوستې خو زما ترې ویره کېږي، داسې غوسه غوندې ښکاري. زه به ورته ووایم چې تاسې ورسره نه شئ لیدلی. سمه ده، که تاسې داسې دنده کوئ چې موخه مو پکې بشر ته خیر رسېدل وي نو ځان باید هر څه ته چمتو کړئ او داسې حالت کې ویره او طرحه مناسبه نه وي. ومې ویل دننه یې راولېږه. دې وخت کې زه د خپل سلاکاریز دندې بهیر له یوې جالبې تجربې سره مخ شوم. د سړي په سترګو کې تشدد ښکارېده. ویې ویل ګورئ ما د نیویارک په هیلټون هوټل کې ستاسې وینا اورېدلې او ځان سره مې وویل چې که دا سړی هر څوک وي خو د خلکو عامه ګټه یې په نظر کې نیولې او نور غوندې هسې چټیات نه وایي. په دې خبرې زه پر دې وپوهولم چې سړی شرابي دی. ویل یې چې تر 80 کلنۍ همداسې بې پروا ژوند کوم او بیا لار بدلوم. دا یې هم ومنل چې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره یې پیسې لرلې خو ځان ورته تش او بې معنا ښکارېده. بیا یې راته خپل حالت او د خفګان لاملونه وښودل. ورته مې وویل تاسې ژوند کې منفي موارد ډېر کړئ، ګنې له 30 کلنۍ پوخ نه ښکارئ. ومې ویل 32 خو ژوند کې هېڅ ځای ته ونه رسېدم، یوازې پیسې مې وګټلې او نورو برخو کې ناکام پاتې شوم. اوس تاسې ته وایم چې ځان راته هسې سوډر ښکاري. زه وایم داسې سره به څه ځواب وي، د خدای په خاطر راته څه وکړئ. ومې ویل ښه خو زه فکر نه کوم چې ګټه به ولري ځکه ناوخته شوی دی. له بده مرغه زه نه پوهېږم چې تا سره څنګه مرسته وکړم، خو داسې څوک پېژنم چې تا سره مرسته وکړي. هغه کس ستاسې بیخي خوښ نه دی. پوښتنه یې وکړه څوک دی؟ ورته ومې ویل خدای، له هغه مرسته وغواړه، هغه ستا ټول اړخونه پېژني، ته پرې ګران یې او ستا په ښه کولو حالت ښه کولی شي. سړی غوسه شو. ویې ویل ته هم د نورو غوندې وختې. ما ویل ته به ښه ځواب راکړې خو تاسې یوازې همدا کولی شئ چې ما خدای ته وسپارئ. بیا یې خدای پاماني هم ونه کړه او له دفتره ووت. ما ورته یوازې دعا کولی شوه. لا نیم ساعت به تیر نه و چې سکرتر مې دفتر ته سر راښکاره کړ. ویې ویل هغه سړی بیا راغی او سخت غوسه ښکاري. کوټې ته چې راننوت همداسې ګرځېده او راته یې وویل یوازې دومره مې پوه کړه چې لیونی کېږم، حواس مې بایللي، ته مې پوه کړه. ورته مې وویل ته کښېنه او ووایه چې څه در پېښ شوي دي. بیا یې راته داسې کیسه وکړه چې زما پرې باور نه کېده. هغه چې زما له دفتره وتی و لویدیځ خواته روان و او د 8 واټ په 4 لارې کې ځان سره لګیا و چې خدای خدای خدای. بس همدا یې زده کړي، نور څه خو نه ورځي. دې وخت کې ناڅاپه په دې 4 لارې یوه رڼا راښکاره شوې وه او د ټولو خلکو مخونه روښانه شوي وو. پلې لار داسې ښکارېده لکه څپې چې وهي او هر آسماني رڼا په غېږ کې اخیستې وي. دی څوکۍ ته تکیه شو او عجیبه ویره یې په څېره کې خپره وه. خو زه شکمن وم چې هسې نه دې سړي ته څه ووایم او بیا همداسې روان شي. ورته مې وویل ما یو کتاب لوستی و، نوم او لیکوال یې نه رایادېږي خو د مرموزو تجربې په اړه و. پوښتنه یې وکړه مرموزې تجربې لا څنګه وي؟ ومې ویل زه خپله هم دقیق نه پوهېږم، څه خارج العاده شی به وي له دې نړۍ بهر، دا تجربې نه بیانېږي. خو زما مور د ایالت په شمال کې اوسېده او ناڅاپه مړه شوه. زه ورته حیران ودرېدم، لاسونه مې په کتاب ایښي وو. دې وخت کې مې په خپل سر 2 نرم لاسونه حس کړل. یعنې تا ته وایم چې ته له خدای کرکه لرې خو د خدای نښه دې لیدلې ده. آن که ستا خدای نه خوښېږي هم کیدای شي ته پرې ګران یې او خپله غوښتنه یې درته ښودلې وي. ومې ویل خو ما هېڅ غږ نه دی اورېدلی، یوازې رڼا وه، یو ښایسته او قوت و چې زه یې هلته په څپو کړم. یعنې دا کوم کرامت و، څه شی و؟ ومې ویل زه نه پوهېږم خو غیر عادي کار ښکاري. خدای غیر عادي خلکو پسې ګرځي، خدای دې لکه چې غواړي. پوښتنه یې وکړه یعنې څه مرم لکه چې؟ ومې ویل حتمي نه ده، ښایي غواړي به چې ته ژوند وکړې، له خوښیو ډک رښتینی ژوند.
هغه مې لاس ونیو، زور یې وکړ، ویې مې ویل مننه ښاغلی نورمن. ومې ویل هیله کوم ما هېڅ هم نه دي کړي. سړي وویل خو تا را سره مهرباني وکړه، زه پوهېږم چې ستا د مهربانۍ پر وړاندې مې ګستاخي کړې. ځواب مې ورکړ ما درته یوازې دعا کړې او بس. خو په دې کیسې کې یو ټکی مهم دی چې هغه کلک شراب پرېښودل او بیا یې هېڅکله ونه څښل. سړی مهربان او ټولنیز شوی و، نورو سره یې مرستې کولې او ژوند سره یې مینه پیدا شوې وه. خوښي یې موندلې وه، په خلکو هم ګران شوی و، تر دې چې یوه شپه د 40 کالو په عمر ناڅاپه مړ شو. تر څو چې زه پوهېږم د مرګ تر شیبې پورې خوښ و. ځینې خلک به دا ژوند لنډ ګڼي، خو زه ورته ووایم چې د ژوند کلونه مهم نه دي، کیفیت یې مهم دی. د هغه سړي ژوند له هغې پیښې وروسته برکتي شوی و. د هغه خوښي، خوشحالي او هوساینه مې نه هېرېږي. هغه سړي خپله تشه ډکه کړه. د هغه سړي د شخصي پیښو په اړه نه یم پوی، خو د ژوند د تشه ډکولو ډېرې مثبتې پایلې مې لیدلې دي. که غواړو چې له ماتو، ستونزو او بدبینیو سره مخ کېدو پر وخت فکر وکړو او بیا د ژوند تشې له خوښیو ډکې کړو، نو دې لپاره معجزه‌یي ژوند ته اړتیا ده. دې موخې ته رسېدو لپاره ځینو بدلونونو ته پام وکړئ. یوه ورځ سان فرانسیسکو کې د یوې راډیوي خپرونې میلمه وم. زما دا خپرونې نه خوښېږي، ځکه انسان پوه نه وي چې څنګه پوښتنې به ترې کېږي او څنګه به یې ځوابوي. خو بس یو سړي زنګ راووهه، پوښتنه یې وکړه، ډاکټر پیل یې؟ هو ګرانه مهرباني، ډاډه یې چې همدا ته یې؟ تر څو چې زه پوهېږم خو همدا زه خپله یم. تاسې تل د مثبت فکر خبره کوئ که نه؟ نه تل نه. ښه، زه د مثبت فکر په اړه ستاسې ډېر کتابونه نه اخلم. زه یوه ستونزه لرم او فکر کوم چې تاسې به یې راحل کړئ. زه یوازې ځواب موندل غواړم. پوښتنه دا ده، زه 52 کلن یم او اوزګار یم. تاسې ښه پوهېږئ چې ما غوندې 52 کلن سړی کار نشي موندلی. د دې ترڅنګ داسې هوښیار هم نه یم، زده کړې مې هم نشته، چندان تجربه هم نه لرم. نو زه څه وکړم؟ ته څه پوه شوې چې هوښیار نه یې؟ ماشومتوب کې به راته ټولو ویل چې ته هوښیار نه یې، ځیرک نه یې، د کورنۍ ټول عقل مې ورور ته رسېدلی و. دا درته چا وویل؟ ورور مې. خو زه وایم چې ته هوښیار یې. ته وایې 52 کلن سړي ته کار نه وي، خو ما تېره اونۍ یو 59 کلن سړی وګوماره. ستونزه دا ده چې ته له ځانه نهیلی شوی یې، ګنې زه ډاډه یم چې کار موندلی شې. بیا بل اړخ ته شوم، ورته ومې ویل ښه ته څه وایې چې په چا ګران نه یې؟ په هېچا ګران نه یم. په ځان خو به ګران یې، لا مې فکر نه دی کړی. نو که ځان سره دې مینه وکړه د کار موندلو لپاره چې څه په کار وي هغه به ځان کې ومومي. ته باید ګاونډیانو سره هم ځان غوندې مینه وکړې. خو که ځان در باندې ګران نه وي، هغوی هم در باندې نشي ګرانېدلی. نو ته راته دعا کوې؟ بلکل، ولې نه، زه درته حتما دعا کوم، خو ته ځان ته خپله هم دعا کوه. نو دا مثبت فکر دی؟ نه، دا په ځان باور او په خدای ایمان دی، خو منفي فکر یې هم نشو بللی. له دې خپرونې 6 اونۍ وروسته مې یو لیک وموند. پکې لیکل شوي و چې سړي کار موندلی. لیکلي وو کار مې په زړه نه و، خو له کومې ورځې چې پرې بوخت شوی یم بیخي راته په زړه پورې شوی. دا د فکر او خبرو کولو طریقه ده. څه چې کولی شئ هغه وکړئ او هڅه وکړئ چې کار مو ښه شي. ادامه ورکړئ چې یو ځای ته ورسیږئ. په هر ځای کې ناکام، مات، شوم او بدنیته خلک پیدا کیږي، خو اړینه نه ده چې تاسې د هغوی په څیر شئ یا د هغوی په لاره لاړ شئ. په هر ځای کې چې اوسېږئ او که د ځان یا وطن په اړه یې وایئ، داسې ووایئ چې له نن وروسته غواړم خپله زه ښه واوسم. د ژوند ملګري ته مو ښایي دا خبره نوې وي، خو وروسته ورسره عادت کیږي. دا جمله به اصلا ستاسې پیغام وي. دې وخت کې به ژوند خوند درکړي. که خوند نه وي، خوند پیدا کولی شئ. خو څنګه؟ ځواب دا دی چې داسې ژوند وکړه لکه خوښ چې یاست. دا مې تر اوسه د ارواپوهنې تر ټولو لوی اصل زده کړی دی. که ویره درکې وي او غواړئ چې زړور شئ، نو داسې چلند وکړئ لکه زړور چې یاست او په همدې توګه به زړور شئ. خبره دا ده چې د ډیرو خلکو ژوند بې ګټې دی او په عادي ژوند قانع دي. له بده مرغه دوی ژر باید په ځنډ پوهیږي چې ژوند کې څه کم دي. زه له ډیرو خلکو سره مخ شوی یم چې خپل ژوند یې تش ښودلی. ځینې را سره بحث او مناظرې هم کوي، خو مرسته نه لټوي. خو د ژوند هر سوړ ډګر په تود ډګر بدلیدلی شي او شته تشه ډکیږي. میلیونران، سوداګران او نور هغوی چې د ایمان لپاره به څه پیسې وو، د خپلو پوښتنو ځواب یې موندلی. په دې وروستیو کلونو کې پوهانو، مفکرانو او څېړونکو د بصیرت، احساس او ایمان په اړه څېړنې کړي، په زړه پورې پایلې ترلاسه کړي او دا یې ثابته کړې چې لوی پوهان لکه محمد صلی الله علیه وسلم، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام او نور
رښتینی وو. په یاد لرو حقیقت سره له جنګه تیر شئ، ناسکل شوي خوندونه ومومئ.